سلامونه ګرانو دوستانو، هیله من یم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. یو ځل بیا په دې نوي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې یم. ګران دوستانو، دغه ویډیو مې تاسو ته د پای نیټورک د 9 سټیپ په اړه جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو په پای کې خپل 9 سټیپ بشپړ کړو او خپل پای چې دا هغه خپل والټ ته ولېږو. ګران دوستانو، ما تیره ویډیو هم د دې په اړه جوړه کړې وه چې څنګه خپل 9 سټیپ بشپړ کولی شو او پای مایګریټ کولی شو. هغه ویډیو تاسو کتلی شئ. په هغې ویډیو کې د 50% کسانو هغه کومه طریقه چې دوی استعمال کړې وه د هغوی 9 سټیپ بشپړ شوی ده او ځینو کسانو بیا غوښتنه کړې وه چې زموږ 9 سټیپ نه ده بشپړ شوی او همداسې پاتې ده. دوستانو، زما هم 9 سټیپ نه ده بشپړ شوی تر اوسه پورې. زه راځم تاسو ته ښیم دلته ماینټ باندې کلیک کوم. ماینټ ته چې راغلی دوستانو، دلته بیا چیک لیست باندې کلیک کوم. تاسو ته ښیم چې زما مایګریشن لا تر اوسه پورې نه ده بشپړ شوی. تاسو وینئ دوستانو، زما مایګریشن چې ده ماینټ برخه هغه تر اوسه پورې لا بشپړه شوې نه ده. کله چې بشپړه شي دوستانو، بیا به دغسې ګرین هغه پرې راشي دوستانو، دغسې به بیا شین شي. سمه ده. نو دوستانو، دا څنګه بشپړېږي، څنګه کولی شو چې خپل پای چې ده هغه مایګریټ کړو او دغه 9 سټیپ چې دا بشپړ کړو. دوستانو، د دې لپاره تاسو ته ځینې طریقې دي چې هغه تاسو باید وکاروئ. په دغه طریقو کارولو سره تاسو ته 80% چانس درکول کېږي چې ستاسو 9 سټیپ دې بشپړ شي. هغه طریقې څه شی دي دوستانو؟ زه تاسو ته ټولې په دغه ویډیو کې ښیم. ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. ښه دوستانو، لومړی به تاسو راشئ بیک به راشئ دوستانو. بیک چې کله راغلی دوستانو، تاسو به دلته په درې کرښو باندې کلیک وکړئ. بیا به دغلته پروفایل ته راشئ دوستانو. پروفایل ته چې کله راغلی، دلته به دوستانو تاسو دغه فون نمبر تاسو وینئ دوستانو، فون نمبر دغه به تاسو اول اپډیټ کړئ دوستانو. که چېرته ستاسو فون نمبر اپډیټ شوی نه وي دوستانو، دا به تاسو دوباره اپډیټ کړئ، ځکه چې دا تاسو سره په دې کې مرسته کولی شي چې ستاسو 9 سټیپ دې بشپړ شي. دوهم نمبر طریقه چې ده دوستانو، تاسو باید خپل ایمیل تبدیل کړئ. یعنی پخوانی ایمیل مو چې ورکړی وي هغه باید اپډیټ کړئ دوستانو، نوی ایمیل باید ورکړئ. او دریم طریقه چې ده دوستانو، تاسو باید پاسورډ اپډیټ کړئ. تاسو وینئ دوستانو، دلته اپډیټ ورسره لیکلی دي، ستاسو اکاونټ سره به هم دلته لاندې اپډیټ لیکلی وي. تاسو به دوستانو خپل پاسورډ حتما اپډیټ کړئ. دا تاسو سره په دې کې مرسته کولی شي چې ستاسو اکاونټ 9 سټیپ چې دا دوستانو ماینټ مایګریشن برخه هغه دې په اسانۍ سره ترسره شي. ښه دوستانو، کله مو چې دغه درې طریقې ترسره کړې، بیا به تاسو راشئ بیک دوستانو. بله طریقه یې هم درته درښیم، څلورمه طریقه. بیا به راشئ دوستانو، په همدغه درې کرښو باندې به کلیک وکړئ او ماینټ ته به راشئ دوستانو. ماینټ ته چې راغلی، په ماینټ چیک لیست باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، لږ انتظار به ورته وکړئ، زما نیټ سلو ده. تاسو وینئ دوستانو، دغه سټیپونه موږ ته راواوښتل. په دغه سټیپونو کې به دوستانو تاسو یو سټیپ هم نه پرېږدئ. که چېرته تاسو یو سټیپ پاتې وي په دې کې، له یو څخه نیولې دوستانو دغه تر 8 پورې، که چېرته تاسو نه یو سټیپ پاتې وي په دې کې، نو ستاسو 9 سټیپ چې ده دا نه بشپړېږي دوستانو. تاسو باید هماغه سټیپ بشپړ کړئ چې کوم سټیپ ستاسو پاتې وي. نو دوستانو، تاسو وینئ ما ټول سټیپونه بشپړ کړي دي. په دې کې یوازې 9 سټیپ پاتې ده دوستانو، او دا به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. نو دوستانو، څلورمه طریقه چې ده دوستانو، تاسو باید دلته راشئ دوستانو، کنفرم یور والټ. سمه ده دوستانو، دلته تاسو باید نوی والټ جوړ کړئ دوستانو. نوی والټ څنګه جوړیږي دوستانو؟ تاسو به راشئ پای براوزر ته. نو دوستانو، تاسو به د دې لپاره یو نوی والټ جوړ کړئ. تاسو سره به هغه پخواني 24 توري چې دي هغه به هم ځان سره خوندي وساتئ او بل نوی والټ به جوړ کړئ دوستانو. زه راځم تاسو ته د نوي والټ جوړولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو نوی والټ جوړ کړو. دوستانو، دغه طریقه چې زه تاسو ته ښیم 80% د دې چانس ده چې ستاسو 9 سټیپ دې بشپړ شي. زه راځم پای براوزر راخلاصوم، تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه نوی والټ جوړولی شو. ښه دوستانو، تاسو وینئ موږ ته پای براوزر راخلاص شو دوستانو. تاسو به راشئ په والټ برخه باندې به کلیک وکړئ. په والټ برخه مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، تاسو بیا راشئ په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ، یو کین کریټ ا نیو والټ. په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ، ځکه چې موږ غواړو یو نوی والټ جوړ کړو دوستانو. د نوي والټ جوړولو لپاره تاسو باید همدې اپشن باندې کلیک وکړئ. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. بیا به راشه دوستانو جنریټ نیو والټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. سمه ده دوستانو، په دې مو چې کله کلیک وکړ، لږ انتظار به ورته وکړئ، زموږ والټ جوړیږي. دا دی دوستانو، تاسو وینئ زموږ والټ چې هغه کوم 24 توري دي هغه یې موږ ته راواړول. دا به دوستانو تاسو کاپي کړئ او له ځان سره به سیو کړئ.
دوستانو تاسو سره چې کوم پخواني 24 توري دي هغه به هم ځان سره خوندي ساتئ او دغه نوی والټ چې جوړوئ دغه به هم ځان سره خوندي ساتئ. نو دا زه له دې ځای څخه کاپي کوم دوستانو. ښه دوستانو دغه توري ما کاپي کړل له دې ځای څخه او په خپل نوټ بک کې مې سیو کړل. تاسو به هم دغه خوندي وساتئ، یا به سکرین شاټ ترې واخلئ او یا به په نوټ بک کې ځان سره خوندي وساتئ. ښه دوستانو کله مو چې دغه توري کاپي کړل بیا به راشئ دوستانو په دغه لاندې اپشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو وینئ شو الټرنیټیوز، سمه ده دوستانو په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. یوز فنګر پرنټ باندې به کلیک نه کوئ، دغه لاندې شوز الټرنیټیوز په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو بیا په کاپي باندې کلیک وکړئ. په کاپي مو چې کله کلیک وکړ دوستانو دلته بیا راشئ آی سیوډ مای پاسپیرز، سمه ده دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو اوس به ستاسو ته دغسې سفر خلاصه شي. په دې کې به هماغه 24 لغتونه ورکوئ کوم چې تاسو له ځان سره کاپي کړي وو. زه راځم هماغه 24 لغتونه ورکوم دلته. ښه دوستانو دلته ما هغه 24 توري ورکړل. زه راځم په دغه اول اپشن باندې کلیک کوم انلاک وید پاسپیرز، په دې باندې کلیک کوم دوستانو. په دې مو چې کله کلیک وکړل لږ انتظار به ورته وکړئ، ستاسو والټ به جوړ شي. دا د دوستانو تاسو وینئ زموږ والټ جوړ شو. تاسو وینئ دوستانو زموږ والټ جوړ شو. کله مو چې والټ جوړ کړه دوستانو بیا به راشئ بیک او پای به راخلاص کړئ، سمه ده دوستانو پای اپلیکیشن به راخلاص کړئ او دغه درېیمې برخې ته به راشئ. په دې باندې به کلیک وکړ دوستانو. په دې مو چې کله کلیک وکړ بیا به همغه 24 لغتونه دلته ورکړئ دوستانو، سمه ده. په یاد ولرئ چې هغه پخوانی والټ چې تاسو جوړ کړی وي همغه 24 توري به هم ځان سره خوندي ساتئ او دغه نوی مو چې جوړ کړ دوستانو دا به هم ځان سره خوندي ساتئ. زه راځم همغه توري ورکوم دلته چې کوم ما اوس نوی والټ جوړ کړ. نو کله مو چې دلته نوی والټ توري ورکړل دوستانو ستاسو والټ اډرس چې دی هغه به دلته چینج شي. تاسو وینئ دوستانو تاسو چې کله دلته خپل والټ ورکړ همغه 24 لغتونه مو ورکړل د نوي والټ دلته به هغه چینج شي دوستانو، سمه ده. دغه اډرس تاسو وینئ دوستانو دا به چینج شي، بل ډول به شي دوستانو. ښه دوستانو دلته مو چې کله نوی والټ ورته کنفرم کړ بیا به راشه دوستانو دغه شپږم نمبر سټپ چې وینئ دوستانو دا به تاسو سره بل ډول شي دوستانو، سمه ده، یعنی کمپلیټ شوی به نه وي. بیا به راشه تاسو په همدې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دلته به هماغه 24 لغتونه ورکړئ او نور پروسس په مخ ته ویسئ. ستاسو دغه خانه چې دوستانو دا به دغسې کمپلیټ شي. په دې سره دوستانو ستاسو دغه سټیپونه چې کله وشي دوستانو دا تاسو سره په دې کې مرسته کولی شي چې ستاسو دغه نهم سټیپ چې دا دوستانو ماینټ مایګریشن برخه چې دا دوستانو دغه به ستاسو کمپلیټ شي دوستانو. نو دوستانو دغه ستونزه چې دا د ماینټ مایګریشن برخه دا ډیر خلک لري اوسه، د ځینو دوستانو نه ده بلکې ډیر خلک لري. نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزه دوستانو ستاسو حتما حل کیږي که چیرته ستاسو دغه 8 سټیپونه مکمل شوي اوسي. نو دغه ستونزې ته هیڅ تشویش مه کوئ، دغه ماینټ مایګریشن برخه چې ده دا به ستاسو په اتومات ډول کمپلیټ شي دوستانو. که څه هم پای نیټورک دلته وخت ورکړی ده دوستانو چې تاسو باید په دې وخت سره تاسو خپل KYC او ماینټ مایګریشن برخه چې ده دا ټول باید بشپړ کړئ دوستانو. نو د دې وخت رسیدو پورې پای نیټورک ټیم چې دوستانو هغه هم هڅه کوي چې د ځینو کسانو ماینټ مایګریشن برخه پاتې ده نو دوی هم دا ستونزه جدي نیسي ځکه چې ډیر خلک دغه ستونزه لري. نو کیدای شي چې دغه نهم سټیپ چې ده په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. نو دا ویډیو دوستانو چې تاسو ته مې جوړه کړې وه د نهم سټیپ په اړه دغه طریقې دوستانو تاسو وکئ، انشاءالله ستاسو نهم سټیپ چې ده دا به بشپړ شي او ستاسو پای کوین چې ده دوستانو دا به والټ ته انتقال شي. نو دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ ځکه چې په راتلونکي کې موږ تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړوو. نو دا ویډیو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک